د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست د رواني ناروغۍ نړیواله ورځ د شهید پروفیسور نادر علمي په تالار کې ولمانځله. په دې مراسمو کې ډاکټرانو د رواني ناروغیو په اخته کېدو او مخنیوي خبرې اترې وکړې. د مراسمو په پیل کې د بلخ ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله توانا وویل چې د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلان او ډاکټران هڅه کوي چې په رواني ناروغیو اخته کسانو ته ښه روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي ترڅو ناروغان له رواني ستونزو څخه خلاصون ومومي. امراض روانی در این اواخر نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر جهان افزایش یافته که علت افزایش امراض روانی یکی تحولات اخیر در سطح جهان است. آفات طبیعی خصوصا در اواخر سیلاب ها، همچنان پاندمی امراض خصوصا امراض کووید، اینا سبب شده که یک افزایش سرسام آور را در امراض روانی به وجود بیاره. د ابوعلي سینای بلخي حوزوي روغتون امیر ډاکټر محمد اشرف روان ویل چې په دې روغتون کې د رواني روغتیا خدمتونه وړیا دي او په یو کال کې د رواني روغتیا په څانګه کې د څه باندې 14,000 کسانو درملنه شوې ده. ماه میزان سال گذشته تا اخیر دسامبر امسال 36,669 نفر که افراد و اشخاصی که مشکلات روانی داشتند در شفاخانه حوزوی هم در سرویس و هم در کلینیک و هم در بخش عاجل مراجعه کردند. د بلخ ولایت د ابوعلي سینای بلخي روغتون د رواني ناروغیو د څانګې مسؤل ډاکټر اسدالله الفت په اړوند موضوع باندې خبرې وکړې او ویل چې په هیواد کې له هرو 2 تنو څخه یوې په رواني ستونزو اخته دی. پروفیسور ډاکټر وکیل متین د رواني ناروغیو په اړه ځینې اړینې ټکي څرګند کړ او ویل چې ډیری خلک د رواني ناروغیو څخه رنځ وړي. په پای کې د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست لخوا د رواني ناروغیو د څانګې یو شمېر ډاکټرانو ته ستاینلیکونه وویشل شول.